د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله یې. خوښ یم چې نن یو ځل بیا درته په یو ښکلي معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. نن ویډیو مو ډېره خوندوره او په زړه پورې ده. نن ویډیو د دې باره کې ده که چیرې ستاسو یو شعر خوښ شي او هغې سره یو چا ساز لګولی، هغه ساز ستاسو خوښ شي، نو هغه ساز او شعر به سره څنګه بیلوئ، یا هم سندره او د سندرې چې کوم ساز دی هغه به سره څنګه بیلوئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. دې لپاره به کوم اپلیکیشن ضرورت نشته. را به شئ کروم ته یا هم ګوګل ته او په دې ځای کې به ورته ولیکئ ووکل ریموور. هم چې ورته ولیکلو په ګو باندې به کلیک وکړئ. له هغې نه وروسته دغسې یوه صفحه راخلاصېږي. دا لومړی چې کوم ویبسایټ دی په دغه یو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کوم اکاونټ یا هم څه شی نه غواړي لاندې به راشي، دلته به براوز مای فایل په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به په فایلز باندې کلیک وکړئ. دلته هم چې کله کلیک وکړو نو دلته تاسو ته ویډیوګانې راړئ. کومه ویډیو چې ستاسو غواړئ چې هغې نه آډیو بیل کړئ نو دلته په ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ویډیو باندې کلیک کړو نو ستاسو ویډیوګانې به دلته راشي. نو زه غواړم له دغه څخه دغه ساز چې دی دا بیل کړم او شعر چې دی هغه بیل کړم. نو کلیک به ورباندې وکړئ. لږ انتظار به وکړئ تر څو دا چې دی دغې ویبسایټ ته اپلوډ شي. کله چې هم ویډیو ویبسایټ ته اپلوډ شوه تاسو ته به دغسې یوه صفحه راخلاص شي. پاس چې دی میوزیک دی، نو زه دا تاسو ته چالانوم. دا هغه میوزیک دی کوم چې په دغه شعر سره لګېدلی او دا هغه شعر دی کوم چې تا ته یار ویلی دي ژوند سره مې مینه پیدا شوې ده کله مې چې تا ته یار ویلی دي. نو دغسې به که دواړه چېرته زه خلاص کړم نو دلته به دواړه یو ځای راشي. ژوند سره مې مینه پیدا شوې ده نو دغه اواز بندوم، دا شعر بندوم. نو تاسو وکتل چې دغه اواز او ساز چې دی هغه سره بیل شو. کله چې ثبتوئ د دې لپاره به راشئ په سیف. کله چې میوزیک که غواړئ چې میوزیک سیف کړئ نو میوزیک به 100 ته ورسوئ. که غواړئ چې هغه وایس چې دی هغه ثبت کړئ نو بیا به دا 100 ته ورسوئ. یو باید چې پکې پرسنټیج صفر وي. نو را به شئ په سیف باندې به کلیک وکړئ او دلته به بیا ورته انتخاب کړئ چې میوزیک غواړئ چې سیف یې کړئ. که وکړ زه غواړم میوزیک نو میوزیک به ورته انتخاب کړئ. نو تاسو پاس کتلی شئ چې ډاونلوډ روان شو او ډاونلوډ دلته ختم شو. زموږ ډاونلوډ چې دی هغه پای ته ورسېدو. نو په دغې طریقې سره تاسو کولی شئ چې آډیو د ویډیو څخه هغه کوم ساز چې دی هغه راوباسئ. له آډیو څخه هم کولی شئ او له ویډیو څخه هم کولی شئ. دا زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سبسکرایب